دا همغه ځای دی چې په 1919 میلادي کال کې د افغان انګلیس په درېمه جګړه کې د چترال د جبهې په مرسته کله چې افغان قومونه د انګریزانو پر وړاندې د برلاسي ځواک په توګه پیژندل شوي وو، افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه. دا ډیره مهمه جبهه وه، ځکه د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې 3 جګړې وې. یوه د شرق جبهه وه، یوه د جنوب جبهه وه او بله د جنوب غرب جبهه وه. نږدې وه چې په دې وخت کې انګریزان جلال آباد پورې راشي او د ځای ونیسي، او دا یې پتیلې وه چې کابل ته به هم راځي، کابل به هم نیسي. په داسې وخت کې میرزمانخان د چترال جبهه جوړه کړه. خپل ملګري یې راوستل، غازیان یې راوستل، د چترال جبهه یې فعاله کړه او بالاخره په ډیره لږه موده کې ارناوی او نور ځایونه د انګریزانو نه ونیول او د دې جبهې په کامیابېدلو سره د شرق جبهه کامیابه شوه. او که دا کار نه وی شوی او دا جبهه د نه وی نیولي، نو انګریزان راوختل او لکه د پخوا غوندې چې د کابل پورې رسېدلي وو، دا ځل یې هم پروګرام دا و چې کابل ته ځان ورسوي. کونړ نه یوازې دا چې د غرونو د لوړو څوکو، سرشاره سیندونو، د نختر ځنګلي ونو، صنوبر او ناجو لپاره مشهور دي، بلکې د خپل علمي او استعمار ضد شخصیتونو لپاره هم ځانګړی نوم لري چې یو له دغه زړورو خپلواکۍ غوښتونکو شخصیتونو څخه جنرال غازی میرزمانخان دی. دا سړی هغه څوک دی چې بدلون یې رامنځته کړ، هغه څوک چې قومونه یې سره یو کړل، لوی خان جنرال میرزمانخان. هغه څوک دی چې د ډیرو کلونو لپاره یې د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولو څخه لاس وانخیست او په پای کې یې خپلواکي ترلاسه کړه او یو نوی ملت په کار پیل وکړ. هغه دا ثابته کړه چې په 19مه پیړۍ کې یو مهم، زیرک، زړور نظامی رهبر او سیاسي شخصیت و. د لوی خان رسمي لقب چې خپله شاه امان الله خان ورته ورکړ، د میرزمانخان سترو لاسته راوړنو ښکاره ثبوت دی. هغه د کونړ د زړورو قومونو او د ختیځو سیمو د علماو او نورو مشرانو په یو ځای کولو سره نه یوازې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه، بلکې وروسته یې د شاه امان الله خان د رژیم د ټینګښت لپاره هم مرسته وکړه. کله چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورنډ د کرښې موضوع رامنځته شوه، په قبایلو کې یو شور و هیجان او پاڅون پیدا شو او ټولو قبایلو غوښتل چې د انګریز په مقابل کې وجنګي. دا وخت میرزمان خان هم د ځوانۍ دورې وه، د قبایلو په یو کولو، د قبایلو په پاڅولو کې لویه برخه درلوده. غازی میرزمانخان د آزادۍ د ترلاسه کولو په جریان کې هغه مهال په سیاسي ډګر کې د پام وړ ارزښت درلود. غازی میرزمانخان بابا داسې یو تربیه او داسې یو وده په داسې یو محیط کې وکړه چې په دغه وخت کې د جهاد، د غزا دا خبرې زښته زیاتې وي. نو په دې لحاظ باندې د یو ستر غازي د دننه جوړ شو او داسې یو غازي چې د استقلال په جنګ کې د ارنوي 4مې جبهې د قهرمان او د مشر په حیث باندې تبارز وکړ. لوی خان جنرال میرزمانخان د حاجی ګلروز خان زوی په 1898 میلادي کال 1248 لمریز کال کې د کونړ په لمټک کلی کې وزیږید او نیکه یې محمد عمر خان و چې په ختیځ کې د سپین غره د سیمې یو مخور او اغیزناک مشر و.
لوی خان لومړی ځل په 1908 میلادي کال کې په سره غزا راڅرګند او خلکو ته یې خپله میړانه ثابته کړه. د نوموړي د لومړنۍ کړنه وه چې د دښمن په وړاندې یې د قومونو احساسات راوپارول او د لوی خان عظمت یې خپل کړ او شهرت یې پیدا کړ. غازی میرزمانخان په جهاد کې مهم رول ولوباوه او په دې توګه د هیواد په دننه او بهر کې د خلکو په منځ کې یو مشهور ملي شخصیت وګرځید. مخکې له دې نه چې د افغانستان د استقلال د ازادي خواهي امکانات شروع شي، نو په دغه منطقو کې د ډېرې جګړې کړې وې او د دغه جګړو په ارتباط باندې انګریزانو امیر حبیب الله خان ته څو دفعه شکایتونه وکړل چې دی باید بندي کړي او دی څوک لا بندي شوی دی. هغه د شاه امان الله خان سره چې د انګریز ضد شخصیت و هم ولیدل او ملګرتیا یې پیل شوه چې د وخت په تیریدو سره د دوی ملګرتیا لا ډیره پیاوړې شوه. امان الله خان د افغان انګلیس د درېمې جګړې لپاره چمتووالی نیولی و او د هیواد په جنوب او ختیځ کې میشتو افغان ځواکونو ته یې امر کړی و چې له انګریزانو سره مخامخ کېدو ته چمتو واوسي. د افغانستان د خپلواکۍ مسله او د افغان انګلیس درېمه جګړه د انګریزانو لخوا له پامه غورځول شوې وه، که څه هم د افغان انګلیس درېمه جګړه یو له هغو سترو جګړو څخه و څه د پاسه 14 میلیونه پاونډه څخه ډیر مالی زیانونه اوښتي وو او په جګړه کې یې 2000 عسکر هم وژل شوي وو. وروسته له هغې چې افغان ځواکونو د افغان انګلیس درېمه جګړه وګټله، امان الله خان د 1919 کال د اګست په 8 نیټه د افغانستان رسمي خپلواکي اعلان کړه او دغه ورځ چې د زمري له 28 نیټې سره سمون خوري عمومي رخصتي اعلان کړه. د شاه امان الله خان سره د لوی خان میرزمانخان نږدې اړیکې او ملګرتیا ډیر ځانګړی ارزښت درلوده. لامل یې له انګریزانو سره د ژوره دښمني او ضدیت و چې هیڅ کله یې دغه دښمني پټه نه کړه او هیڅ کله له انګریزانو سره یو ځای نه شو. د هیواد په پراخو ټولنیزو بدلونونو او سیاسي ناامنیو کې غازی میرزمان خان د ګوتو په شمار سیاسي نظامي کسانو څخه و چې امان الله خان د خپل قدرت د ساتلو لپاره ورباندې باور کاوه. نوموړی شاهي کورنۍ ته دومره نږدې و چې د امان الله خان مور به هغه ته زوی ویلو. میرزمانخان معروف و مشهور سړی و، خصوصا د چترال په غزا کې ډېر ستر نوم ترلاسه کړ. د امان الله خان اعتبار پرې ټینګ شو. په مغه وخت کې د لوی خان نښان ورکړ او دا د لوی خان په لقب ومنل شو. نو په دې اساس په لویه جرګه کې همداسې کسان راغوښتل کېدل چې هغو د قوم مشري کوله، د قوم رهبري کوله او د هیواد د خپلواکۍ ازادۍ پرمختګ سره یې مینه درلوده. نو په دې اساس په درې واړو جرګو کې دلته بلنه ورکړه شوه او دی راغی او د لوی جرګو په مجلسونو کې برخه واخیسته، خبرې یې وکړې، نظریات یې ورکړل او د یوه مدبر او د یوه مخور مشر په حیث یې د ولس نمایندګي وکړه او د ولس خبرې یې د دولت غوږونو ته ورسولې. لوی خان میرزمان خان په دریو لویو جرګو کې برخه اخیستې وه چې د افغانستان د خپلواک دولت په جوړولو کې یې مهم رول لوبولی و او د وخت شاه د ماموریت پر مهال یې 4مه لویه جرګه کې ګډون له لاسه ورکړ او وروسته د خپلواکۍ جګړې ګټلو څخه د اماني دولتي شورا غړیتوب ترلاسه کړ. هغه شورا چې شاه ته به یې مشورې او د نویو قوانینو تصویب یا تعدیل وظیفه درلوده چې په 1928 میلادي کال کې د 150 کسانو په درلودو سره دا شورا په ملي شورا ونومول شوه. غازی میرزمان خان بابا د ژوند په لحاظ باندې د امان الله خان په وخت کې د ډېر خدمتونه کړي، په ډېرو جرګو کې، په ډېرو قوانینو په ایجاد کې. یعنې د امان الله خان د نوي کولو د پروګرام یو کلک ملاتړی و، کلک ملګری و
او هغه جرګې چې په جلال آباد کې شوي دي او په کابل کې شوي دي دغه جرګو غړی پاتې شوی دی او همیش چېرته چې کوم مشکل کار په یا په ننګرهار کې یا په پکتیا کې پیدا شوی دی نو غازي میرزمانخان بابا دغه کارونو ته تللی او په ولسي قوت نه په جنګي قوت په ولسي قوت باندې د جرګو د لارې هغه مشکلات یې حل کړي او دې ته بریالی راغلی. غازي میرزمانخان خپل وطن ته د خدمت په ویاړ 4 مډالونه ترلاسه کړي لکه د لوی خان مډال، د وفا مډال، د صداقت مډال او د خدمت مډال چې د شاه امان الله خان له لوري ورته ورکړل شول. دا مډالونه د منقولو او غیر منقولو انعاماتو درلودونکي وو او هغه د افغانستان د خپلواکۍ سمون او عصري کولو ته په کلکه ژمن پاتې شو. میرزمانخان د هیواد یو خدمتګار انسان و، نه یوازې دا چې د استقلال په غزا کې برخه اخیستې وه بلکې یو وخت چې په 1303 کال کې په پکتیا کې د ګوډ ملا بغاوت وشو په هغو کې هم د درنه برخه واخیسته او هغه بغاوت یې مات کړ ورسره وجنګېدو په ډېره میړانه یې هغه بغاوت مات کړو د اعلیحضرت امان الله خان لخوا په هغو غزا کې هم دی تقدیر شو. نوموړی د 1929 میلادي کال د فبرورۍ په میاشت کې د غازي شاه امان الله خان د رژیم په ملاتړ د کمپاین په ترڅ کې د افغانستان د دښمنانو او د هغوی د داخلي عناصرو لخوا د کونړ ولایت د شینکوړک کلي په جومات کې د لمانځه پر مهال په 58 کلنۍ کې په شهادت ورسېد. د افغانستان په خپلواکۍ کې د ستر رول لوبولو په موخه د کونړ ولایت اسعدآباد ولسوالۍ په نواباد کلي کې د لوی خان د زړورتیا او اتلولۍ د یادولو په موخه د جنرال غازي میرزمانخان او د هغه د ملګرو په یاد څلی جوړ کړ. په دې منار د افغانستان د خپلواکۍ د اتلانو او شهیدانو ټول نومونه پکې په تیږه لیکل شوي دي. دا منار په ډیرو ښو مراسمو سره چې دولتي چارواکو، علماو او د مدني ټولنې د غړو په ګډون سره جوړ شوی و ترڅو د هغوی یادونه او سرخندنې نوی نسل ته د خدمت لاره ووسی. د افغانستان جمهوری اسلامی دولت په رسمي ملاتړ د لوی خان په درناوي 2 یاد مراسم ترسره شول چې یو یې په کونړ او بل یې په کابل کې و. همدارنګه د بیلابیلو قومي مشرانو او ملي تاریخ پوهانو د لوی خان سلمې کلیزې د یاد په ترسره کولو کې فعاله ونډه درلوده. د افغانستان د سیمهیزو مطالعاتو مشر د خپل کاري ټیم له غړو او مشهورو لیکوالانو د لوی خان د ژوند په بیلابیلو برخو کې د څېړنیزو مقالو او کتابونو په اړه بحث وکړ او هغه یې تر شننې لاندې ونیول. د سرکلنۍ په مناسبت د ننګرهار پوهنتون کې یو سیمینار د غازي میرزمانخان په نامه باندې جوړ شو. دا سیمینار جوړ شو د دغه سیمینار ډېر یو عالي اکاډمیک سیمینار و. د دې سیمینار په نتیجه کې سیمینار فیصله وکړه چې باید د ده په نامه باندې یو منار په ننګرهار پوهنتون کې هم جوړ شي او ننګرهار پوهنتون چې دا بچیان راځي د دوی په تربیه کې او دوی په وطن پرستۍ کې به د دغه منار موجودیت او د لوی خان مرحوم هغه شاکاریګانې چې دي هغه به نمایش ورکړي او تربیوي جنبه به ولري.
لوی خان یو شخص نه بلکې یو مکتب و او د افغانستان خلک د اوسني افغانستان د بنسټ ایښودلو سره د هغه د مینې رول قربانیو او ایښودل شویو اصولو باندې اوس باوري دي او د هغه د زړورتیا او اتلولۍ یادونه کوي. د ننګرهار پوهنتون په علمي انګړ کې د هغه د اتلولۍ او کارنامو اړوند ځای جوړ کړی چې د دولتي پوهنتون استادانو په ګډون په ډیرو خو مراسمو سره څلی جوړ شو ترڅو د هغه یادښتونه او قربانۍ د نوي نسل لپاره پاتې شي. د جنرال میرزمانخان قلعه چې د افغانستان له ناموس او خپلواکۍ څخه د دفاع په موخه کار ځینې اخیستل شوی و، نن د همدې تاریخ اتل د قربانیو او سپېڅلو ارمانونو په یاد په یوه فرهنګي مرکز بدل شوی چې د ولس د ژمنتیا او لوړ فرهنګ نښه ښیي. د لوی خان میرزمانخان شعار خپلواکي او آزادي وه چې دواړه د شهادت، قربانۍ او سرښندنې محصول دي چې له نیکه مرغه د هغه د سرښندنو په ویاړ په احمدشاه بابا مینه کې د نجونو لیسه د غازی میرزمانخان په نوم نومول د هغه د ملي شخصیت نښه ده او د هیواد د پوهنې راتلونکې جوړونې لپاره د پیاوړتیا یوه بیلګه ده. د خلکو د وړاندیز او اړوند ارګانونو د پریکړې پر اساس د دې ملي شخصیت د زړورتیا او وطن دوستۍ له امله د احمدشاه بابا مینې لومړۍ پروژې څلور لارې د لوی خان میرزمانخان په نوم ونومول شوه ترڅو د دې تاریخي شخصیت قربانۍ تلپاتې اوسي او د تلپاتې خپلواکۍ هیلو ته وسیله وګرځي. د دغه ستر اتل د خدمت او زړورتیا له امله د آزادۍ تر عنوان لاندې یو مډال جوړ شوی چې د لوی خان رښتینولي، وفاداري او خدمت په ډاګه کوي. د دې مډال د ورکړې ویاړ هغو کسانو ته ورکول کیږي چې وطن ته خادم اوسي. خانی ستا په نوم کړي فخر، ته یې فخر د خانانو، تاریخ ستا یادونه ستایي، ته یې فخر د ځوانانو. څه د پاسه یوه پیړۍ وروسته هم هغه په افغانستان کې د خپل فکر اغیزې او ارزښت له ځانه پریښی دی. لوی خان میرزمانخان د افغانستان د اتلانو په منځ کې خپل مناسب ځای خپل کړی او د هغه نظریات به بیا هم د افغانستان په سختو حالاتو کې د لارښوونې سره مرسته وکړي.
سرخندل په وطن یم د افغان په نوم مین یم د ولس د زړه ارمان یم د غلیم په سر طوفان یم ننګیالی د هر زمان یم میرزمان یم لوی خان یم د امان څنګه مې شور شو د غلیم برخه کې ګور شو زما د تورش رنگ په زور شو خپلواکي د سترګو تور شو د غرور د ملک سلطان یم میرزمان یم لوی خان یم ننګیالی د هر زمان یم میرزمان یم لوی خان یم سری غزا په وینو رنګ کړم بر غیرت په هر رنګ کړم د وطن شمع پتنګ کړم مین یې په نامو ننګ کړم د منصور د عزم توان یم میرزمان یم لوی خان یم هی وطن زما زړګی دی زما سترګې او باڼه بس ګډ یو په یو بل کې لکه اوښکې او رانجه وطن مو د ښکلا د مولا لویه پیرزوینه وطن مو د ژوندون په ملغرله کې اوبه بدن شو آزادی میں دے خوتن شوا خاورا پاکا د وطن شوا خوشبوئی میں دے چمن شوا ویاړم هسه چې افغان یم میرزمان یم لوی خان یم ننګیالی د هر زمان یم میرزمان